ګرانی او سخت ګرانی پریشانې خو تشویشناک حد ته رسیدلی عام کس ژوند د تیرولو لپاره سخت اندېښمن شوی هر سړی سخت پریشانه او ژوند د تیرولو لپاره سخت اندېښمن شوی ګرانۍ د لاسه غریب خو غریب خو بس لرونکي خلک هم بېوسه شوي دي کراچۍ غوندې معاشي ښار کې د سختې ګرانۍ په وجه د خوراک ساک شیزونو نرخونه تر اسمانه رسیدلي او د اغستو نه وتي ولس د پریشانو سره مخ شوی دا څه حکومت دی 1500 روپۍ دیاړي ده 500 روپۍ غریب سړي له ورکوي 500 روپۍ هغې کې 200 روپۍ کرایه والا بس والا والي نو هغه 300 روپۍ به کور څنګه چلوي 50 روپۍ ګیلن اوبه دي 50 روپۍ ګیلن کم قانون دی 50 روپۍ ګیلن اوبه دي 250 پاتې شوي په 250 کې به هغه څه کوي هسپتال له به ځي که ډوډۍ به خوري که غوښه به خوري دا کوم حکومت ته ماته وایه کوم حکومت کې راغلی ده مصنوعي مهنګایي ډیره زیاته ده کنټرول ټول نه زیات پکار دی په مصنوعي مهنګایي باندې مهنګایي خو ټیک ته ملک کې چې کمالات تیر شوي دي یا کمالات جوړ شوي روټۍ یو چې دی په 30 روپۍ روټۍ ده ته ما ته ووایه که هغه 2 روټۍ اخلي که نه او د هغه 1000 روپۍ دیاړي نو هغه به څه کور ته پوره کوي یار کور به څنګه چلی غریب افسوس خبره دا چې نه د انصاف ایوانونه دې زړه چاودې مسلې لپاره څه ګام پورته کوي او نه نور واکمن په دې مسلې اندېښمن ښکاري ګرانۍ د لاسه غریبه طبقه دومره متاثره شوې چې خپل وخت په لوږه تېرولو تر حده رسېدلي خودکشۍ شروع شوي چې ورسره په کراچۍ کې په غلاګانو کې هم لویه اضافه روانه ده عام ولس خو په دې زیات پریشانه دي چې آیا دا ګراني به ختمه شي او کنه نور به هم زیاتوالی کوي کیمرامین زاهد سره نعمت زاده خیبر نیوز کراچۍ